السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو تاسو موبایل بلاک ده آیا تاسو تر دا اوسه پورې خپل موبایل نه د رجسټر کړی نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل ټیکس معلوم کړئ او خپل موبایل مو رجسټر کړئ. ګور دوستانو تاسو په دوو طریقو سره خپل موبایل رجسټر کولی شئ. اولی طریقه دا ده چې تاسو د هغه موبایل ټیکس جمع کړئ. دویمه طریقه دا ده چې د هغه موبایل IMEI نمبر بدلیږي. ګور داسې به تاسو ډیر زیات کسان لیدلی وي چې تاسو ته وایي تاسو موږ ته 1000 2000 یا 3000 روپۍ راکړئ موږ به تاسو ته ستاسو موبایل په ګارنټي سره د رجسټر کړو. نو دوستانو دا دویمه طریقه چې ده دا ګارنټي نه لري، دا غیر قانوني طریقه ده. د دې طریقې په ذریعه سره د موبایل IMEI نمبر بدلوي، د بل رجسټرډ موبایل IMEI نمبر اخلي او د نارجسټرډ موبایل ته ورکوي. نو دا غیر قانوني طریقه ده او دا ګارنټي نه لري. د کار څو ټیم کار وکړئ، که یوه ورځ کار وکړئ، که یوه میاشت کار وکړئ، که یو کال کار وکړئ، نو له هغه بعد به بیرته هغه موبایل بلاک سي او رجسټریشن به غواړي. او دویم دا دوستانو ګوره کله چې د اوله وارې د موبایل IMEI نمبر بدلوي نو دې لپاره به د اوله موبایل روټوي. روټ ډیر زیات نقصانات لري. ګور دوستانو کله چې موبایل روټ سي نو د هغه موبایل ګارنټي ټول شان ختمیږي. روټ څه ته وایي؟ د روټ څه معنی ده؟ ګور روټ معنی جړ. کله چې موبایل روټ سي نو بیا تاسو دغه موبایل جړ ته ځان رسولی سئ. ګور په موبایل کې داسې ډیر زیات سیسټم اپلیکیشنان دي، سیسټم سټینګونه دي چې په هغو کې تاسو تبدیلیانې نشئ کولی، ایډیټینګ تاسو نشئ کولی ځکه هغه د موبایل د سیسټم اپلیکیشنان دي، سیسټم سټینګونه دي. نو کله چې تاسو موبایل روټ کړئ نو بیا په هغه سیسټم اپلیکیشنانو کې په هغه سیسټم سټینګو کې تاسو تبدیلیانې کولی سئ ځکه هغه موبایل روټ سي. نو دوستانو صرف دا نقصان نه سي د هغه موبایل ګارنټي ختمیږي، نور هم ډیر زیات نقصانات لري. نو زه به تاسو ته دا وایم دوستانو د دویمې طریقې په ذریعه سره تاسو هیڅ کلم د خپل غټ موبایل IMEI نمبر مور بدلوي او په دې دویمې طریقې سره خپل غټ موبایل مه رجسټر کوئ نو دا به ستاسو موبایل ته ډیر زیات نقصان در رسوي. نو دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل موبایل ټیکس معلوم کړئ او خپل موبایل مو په اپیشل طریقې سره رجسټر کړئ. ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دا کومه طریقه زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم دا طریقه دی نه د خامخا به دغه کوډ تاسو په هغه موبایل کې ډایل کوئ کوم چې تاسو رجسټر کوئ. نه دوستانو دغه طریقه تاسو په هر موبایل کې استعمالولی سئ، هغه که ساده موبایل وي که د کیمرې والا موبایل وي که هر موبایل وي دغه طریقه تاسو استعمالولی سئ او له خپل موبایل څخه بل موبایل رجسټر کولی سئ. نو دې لپاره به د موبایل ډایل پیډ ته تاسو راسئ. کله چې تاسو د موبایل ډایل پیډ خلاص کړئ نو په موبایل کې به *8484# ډایل کړئ او اوکې به کوئ. کله چې تاسو په موبایل کې *8484# ډایل کړئ نو سمپل د ګور تاسو ته وایي 1 پر انګلیش and 2 پر اردو. نو سمپل بل تاسو 1 سلیکټ کړئ او په سند بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو هغه ټوټل مینو به تاسو په انګلیش باندې بیا راواړوي. ګور په دې کې اوس څلور اپشنان دي. اول یو دی وایي رجسټر موبایل ډیوایس. اوس که چیرې تاسو غواړئ نوی موبایل رجسټر کړئ نو تاسو ایک کې ولیکئ. او ګوره دویم یو څه دی وایي ټریک رجسټریشن سټیټس. اوس که چیرې تاسو مخته موبایل رجسټریشن ته ورکړی وي او اوس تاسو غواړئ چې د هغه سټیټس معلوم کړئ چې آیا ستاسو موبایل تر دا اوسه پورې اپروډ سو که نه سو نو دې لپاره بیا تاسو دو ولیکئ. او په دې کې دریم یو څه دی وایي ډیلیټ رجسټریشن ریکویسټ. اوس که چیرې تاسو موبایل رجسټریشن ته ورکړی وي او اوس تاسو غواړئ چې هغه رجسټریشن ختم کړئ ډیلیټ یې کړئ نو 3 به کې ولیکئ. او په دې کې څلورم یو څه دی وایي موبایل ډیوایس کاونټ رجسټرډ وذ یور سینایسي، یعنې ستاسو په شناخته کارت چې هر څونه موبایلان رجسټر وي نو هغه به تاسو ته در وښیي. یعنې که چیرې اوس تاسو غواړئ چې تاسو معلوم کړئ چې ستاسو په شناخته کارت باندې څو دانې موبایلان رجسټر دي نو دلته به سمپل تاسو 4 کې ولیکئ، سینډ به کوئ. بیا هلته له تاسو ستاسو د شناخته کارت نمبر غواړي، خپل شناخته کارت نمبر به کې ولیکئ او تاسو ته به هلته هغه ټول موبایلان در وښیي کوم چې ستاسو په نامه باندې رجسټر شوي دي. نو موږ نوی موبایل رجسټر کوو. د لپاره د اول یو څه د رجسټر موبایل ډیوایس سمپل به دلته ګوره تاسو ایک سلیکټ کړئ او په سند بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ ځکه موږ نوی موبایل رجسټر کوو نو ایک به سلیکټ کړئ. دغه رقم دلته به بیا تاسو ګوره ایک سلیکټ کړئ، د اول پاکستاني ده دا به سلیکټ کړئ او په سند بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه رقم ګوره بیا په دې کې دوه اپشنان نور راځي وایي موبایل رجسټریشن انټرنیشنل ټریولر ده، یو په دې کې دویم یو څه د موبایل رجسټریشن لوکل. په دې کې به سمپل اوس تاسو بیا دویم یو سلیکټ کړئ او په سند بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سند بټن باندې کلیک وکړئ دلته ګوره وایي انټر CNIC. دلته وایي تاسو د هغه شناخته کارت نمبر کې ولیکئ په کوم شناخته کارت چې تاسو دغه موبایل رجسټر کوئ. نو زه راځم دلته خپل د شناخته کارت نمبر کې لیکم او دغه موبایل زه په هغه شناخته کارت باندې رجسټر کوم.
نو ګورو دوستان تاسو کتلی سئ چې ما د خپل شناخته کارت نمبر کې ولیکل نو دلته به هم تاسو د هغه شناخته کارت نمبر کې ولیکئ په کوم شناخته کارت چې تاسو دغه موبایل رجسټر کوئ او بیا لاندې په سینډ بټن باندې به تاسو کلیک وکئ. کله چې تاسو په سینډ بټن باندې کلیک وکئ لږ ور اوس بیا درې اپشنونه راځي یو د سنګل IMEI یو ډبل IMEI او یو ټریپل IMEI. اوس که چیرې ستاسو موبایل یو سیم خوري په دې کې به تاسو یو سلیکټ کړئ او که چیرې ستاسو موبایل دوه سیمان خوري ډبل IMEI به سلیکټ کړئ او که چیرې ستاسو موبایل درې دانې سیمان خوري په دې کې به تاسو دغه ټریپل IMEI سلیکټ کړئ. نو دا کوم موبایل چې زه رجسټر کوم دا یو سیم خوري زه ایک سلیکټ کوم تاسو به خپل چوایس ور وښیاست او په سینډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ د ګورو انټر IMEI دلته وایي تاسو د هغه موبایل IMEI نمبر کې ولیکئ. خالي پر کې دونه د که چیرې ستاسو موبایل دوه یا درې سیمان خوري له تاسو بیا هغه IMEI نمبر غواړي نو زه راځم دلته د خپل موبایل IMEI نمبر کې لیکم. نو ګورو دوستان تاسو کتلی سئ زما د خپل موبایل IMEI نمبر کې ولیکل سمپل په دغه سینډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ لږ ګورئ پریس 1 ټو کنفرم لږ ګورئ تاسو د هغه شناخته کارت نمبر او هغه IMEI نمبر درښیي چې دا صحیح دي که غلط. که چیرې غلط کینسل یې کړئ بیرته بیا تاسو له سره کې ولیکئ او که چیرې صحیح سمپله ایک ور وښیاست کنفرم یې کړئ په سینډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ لږ ګورئ یور ریکویسټ هیز بین سبمیټډ ټو PTA upon processing confirmation message will be sent. نو دوستان لږ به اوس تاسو ته یو کوډ راسي په 83 باندې به تاسو ته یو کوډ راسي هغه کوډ به دا رقم وي دلته به ستاسو د موبایل موډل وي هر څومره روپۍ ټیکس پر راغلی وي هغه ټیکس به دلته لیکلی وي او دلته دوستان تاسو ته یو PSID کوډ درکوي. دغه PSID کوډ به تاسو بینک ته یوسئ هر بینک ته چې وړي هغه بینک ته به یوسئ او دغه ټیکس به تاسو په بینک کې جمع کوئ. او دوستان تاسو دا یاد ساتئ چې PSID کوډ چې دا اوه ورځې لري که چیرې تاسو په اوه ورځې کې دننه خپل موبایل نه کوئ رجسټر نو دې لپاره بیا تاسو د نوي PSID کوډ لپاره اپلای کوئ. او دوستانو که چیرې تاسو ته دغه میسج نه راځي یا دغه میسج تاسو ته مخته راغلی وي او له تاسو څخه ډیلیټ شوی وي نو هېڅ مسله نه ده تاسو مه پریشانه کیږئ. دې لپاره بله طریقه هم شته انشاءالله په راروانو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته هغه طریقه هم در وښیم د هغې طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې خپل موبایل ته مو PSID کوډ راولېږئ او خپل موبایل مو رجسټر کړئ. او دوستان تاسو د خپل موبایل ټیکس د ایزي پیسې او د GS کیش په ذریعه سره آنلاین هم ادا کولی شئ. یعنې تاسو په خپل کور کې په خپله هم د موبایل ټیکس د GS کیش او د ایزي پیسې په ذریعه سره ادا کولی شئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.